څلور کلمې دی که چیرې دا څلور کلمې انسان لنډې کلمې دي ووایي له څلورو لوی مصیبتو او آفتو څخه به الله حفاظت کوي. زموږ وخت زموږ دا دور د بېدینۍ دور هم دی، د څټلو د خلکو د شرو د فتنو دور هم دی. د غي دي نه پرېږدي، خپل کاروبار ته دي نه پرېږدي، خپل کار ته دي نه پرېږدي، قریب دي نه پرېږدي، همسایه دي نه پرېږدي وغیره وغیره. څلور کلمې در سره یادې کړي، اسانه دي، ګټه یې بیخي زیاته ده. په دې کې شک نشته چې نظر حق دی، نظر انسان ته لګېږي. اوښ تر کټوي رسي، غوا او پسه وزګړی یعنی حیوان او انسان تر ګوره رسي. نظر ستا کشف د خپلې اګۍ په نظر باندې شار وي. دا صرف قتل نه دي. لدې وجه عزیزانو که چیرې موږ د بدو څخه قتل د بدو د قتلو څخه ځان نه کوو محفوظه، زموږ په زړه کې د ایمان خوند محسوس کېدل یو د نیونیانو خبرې دي. په دې سترګو باندې بیا د خدای دیدار الله دې په موږ رحم وکړي. ته نن زموږ زمانې له راسي، نن فحشا او منکراتو له راسي، که سره اخر به خدای خبر دی چې څه به کېږي. ایمان وړل موږ ته مشکل دي، رښتیا خبره ده. خیر، نو هر هغه څوک چې د چا د نظر کېدو نه وویریږي، بیا دا زموږ اکثر خلک ته دي څټلي دي او بې علمه دي، خپله به کار نه کوي، کوشش به نه کوي، او دلته چې قریب له راسي هغه به بس پلانې اسمان ته وخاتي او زه په مځکه پاتې سوم، او خپله به بېدینۍ لمونځ به هم نه کوي، او هره یو د شیطانت به د ده کاري، د خلکو جنګول به د ده کاري، غیبت به د ده کاري، دروغجن به د خدای تر کوري، او هر رافت او مصیبت چې ګوري په ده کې به پکښې کي. لیکن دلته به راسي خوله به پر تا باندې وازه کي. نو که کله د چا د نظر کېدو نه وویرېدی، کله خدای ناکرده د خپل پلار څخه اولاد نظر کېږي، د مور څخه اولاد نظر کېږي، د ورور څخه ورور نظر کېږي. نو د چا د نظر څخه د ویرېدلو لپاره که دا دې وویل ماشاء الله لا قوة الا بالله امن من العين، بیا به د دې نظر څخه محفوظ سي، الله به دې حفاظت کوي. همدغه یادونه الله رب العزت په سورة الكهف کې کړې ده. الله رب العزت فرمایي فعسى ربي ان يؤتينا خيرا من جنتك ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هم دغه رنګ بس نو دغه سړی به د نظر کېدو نه بچي. انسانان ته پیدا خو نسي رسولی زموږ په دور کې، لیکن ضرر انسانانو دا وقریب ته رسیږي، د همسایه ته رسیږي وغیره وغیره. دغه رنګ دوم چې کوم دی هغه که چا دا وویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، د شیطان د قید سبا دا سړی په امن کې پاتې کیږي. هر نیک کار چې کوي اعوذ بالله وایست. د انسانانو په شکل کې لا هم شیطانان سته. سورې ناس په اخر کې الله پاک څه فرمایي؟ پیرانان خو مشهورو. نو هر نیک کار چې کوي یو وارې نه په بارها اعوذ بالله وایست، او پر رب العزت باندې پناه غواړي چې خدای ته مې وساتې، ای الله ته دا کار په خپل تکمیل ته ورسوي، خدای د ښه لمانځه توفیق راکړي، د ښه تلاوت، د ښې صدقې. او دغه رنګ حسبنا الله ونعم الوکیل که دې ووایي نو امین من کید شیطان، د شیطان د قید او د چلو د مکر سبب محفوظ سي. همدارنګه دریم که چا دا د دې څه بیریدي چې ګورور چم را سره ونه کی، نن خو پلار و زوی ته په چم کې دی، زوی و پلار ته په چم کې دی، ښځه و خاوند ته په چم کې دی، خاوند و ښځې ته په چم کې دی، ته به خامخا یې لیدلی به خبر سوي یاست. بیخي ناوله د دور دی او ناوله د وخت دی. دا د خدای لوی رحم وګڼئ چې تا ته خدای ښه زوی درکړي، خپل خدای ښه ورور درکړي او په امن یې. لکه د خدای پاک چې دا یو لوی انعام دی چې په خپل کور کې ناست یې، په بدن جوړې، دام د الله پاک لوی انعام دی چې پلار روزي په ژبه سره پوهېږي. زه د رښتیاګو دا خبرې درته کوم. لدې وجې و افوض امر الى الله، که چیرې انسان د چا د مکر او د چلو د پرې به پوهېدي چې بیرېدي چې پلانې به څه راسره وکړي، بس دا آیات وایه افوض امر الى الله ان الله بصیر بالعباد.
نو دغه سړی به الله د خلکو د چلو د دوکو د پراډو د کیسو چې دا دنیا سر د بل پر سر سره ودرې ستا په عزت کې بیا فرق نسی راوستلی بس ته به خپل حال بدي خلکو ته دوکي کوي چمونه کوي پراډونه ورسره کوي او ناولد د وخت زموږ ته ناولد د دور دی خدای خبر چې لموږ ته چې وروسته زموږ ته د ماشومانو بچانو بڅال او دغه رنګه څلرم که چیرې انسان د غم او پریشانی سره مخامخ سلو یا خدای نه کړه د غم او د پریشانی څخه بیریږي د پریشانی او د مشکلاتو څخه بیریږي نو د یونس علی السلام دعا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله رب العزت په سورۃ الانبیاء کې د حضرت یونس علی السلام بارک د واقع د بیانول سورته فرمای فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله یې موږ د هغه هغه د کوم یونس علی السلام باندې مشکل غلی الله یې موږ دعا قبول کړه دا د دعا د دالته دعا الله تعالی تکوله الله یې موږ دغه تکلیف اخلاص کړي نو که په تکلیف کې که د پور په شکل کې که د جوړی په شکل کې کدا ار بلا او مصیبت په شکل کې دا دعا در سره یاد وسات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله به اخلاص کې او الله رب العزت به موږ تاسو حفاظت وکړي خدای دې موږ تاسو د دنیوي او اخروی فتنو څخه حفاظت وکړي دا ارکه مشکلات السلام